مونږ به ان شاء الله نن د منځ خینه زو کیم ته او د دریای کابل سیر به په تاسو باندې کوم غیر چاپیره څه صورتحال دی ورسره ډیر زیاته مزه وي دا ټایم کې ډیر خلک د چکرو د پار راغلي پخلی کوي مختلف ځایونه خلک رالي ډیر زبردست ځای دی نو ان شاء الله اوس به مونږ د خپل سفر آغاز کوو دې ځینه به روانیږو او ها ورسره چې دی د لارې څه مناظر به هم زه تاسو سره په ویډیو کې شریکوم دلته کې دا وګورئ کښتۍ سټارټ کړې ده میانو دپاره چې دی دا ملګري وتي دي میان ګیری کله هم چې دلته میلمانه راشي او د کبانو میانو اډر چې دی ورکي نو دی چې دی کښتي سټارټ کړي هغې دپاره چې دی تازه میان ونیسي څومره چې هغه یې غوستي او بیا چې دی دلته ورته پخلی مو کړي دلته کې د کبانو میانو پخولو ځای چې دی جوړ کړی دی پړه راته داسې ډېر دغه ښکاري یاره ډېر زیات دردېدلی زما په خیال څه وخت مخکې دی په غلا باندې چې دی یورپ ته تلو نو هغه بیا چې دی لار کې راواپس شوي انشاءالله به هم تاسو سره شاملوم دا د دوو پولونو منځ کې کومه ایریا ده او هم تاسو کتی شئ جي نو ډېر لوی لاس چې دی خلکو ته ورکړی ډېر اسانتیا کړې ده کله چې دا موټروی جوړه شوې ده ځکه ډېر لنډ سفرونه به داسې به ووایو خو دې سین چې دی هغه لرېوالی جوړ کړی و منځ کې ده نو اوس چې دی ډېر زیاتې لنډې پرتې دي که 400 وي که صوابۍ وي که اسلام آباد وي نو ډېر په لږ وخت کې چې دی ورته خلک رسي ګینې مخکې به چې دی په ناګمان او په دغه علاقو به خلک راتاوېدل دا وګورئ جي هغه د موټروی پول دی بره تاسو یو لازۍ له ورخېجوم چې تاسو ته پته ولګي جي راځئ دې مازدیګرۍ خو زه یم چې کلیکیو کې ناستې یا په منال کې ناستې او یا دلته ناستې آی د بلا او ماحول ته وګورئ هواګانو ته وګورئ ماحول دی خوشګوار هوا چې دیږي ورسره دریا ورسره بیږي بالکل د رباب پنګي پروګرام به شروع وي نه یاره دوستانو ما چې څه ویلي هغه د رښتیا شو او دا هغه دوست دی وختي کمنټ هم کړی زما په نوټس کې رالی ما چې دې ویډیو کې تاسو سره شیر کړم زموږ فالورز دی نو بالکل د هغې وایي چې دې ویډیو کې مې تاسو سره ایډ کو ځئ جي مهرباني شکریه جی دا چې دی زړه زخی ته مونږ راورسېدو منارې والا جومات او بالکل زما فالورز کې چې دي څه داسې کسان دي چې هغوی د زړې زخی نه تعلق ساتي نو د هغوی دپاره سپیشل دا ورته زه ډالۍ کوم او دا زړه زخی کې دا وخت مونږ روان یو چونکې موټرسایکل دی نو زه برپور کوشش کوم څومره ویډیو چې کیدی شي او څومره کلیپونه اخیستلی کیدی شي نو هغه چې دی زه په ویډیو کې راولم السلام علیکم ستړي مشئ دوستانو په خیر راغلی دا وخت چې دی منصف خان یو ځل بیا تاسو ته نیغ په نیغه په ویډیو کې حاضر شوی دی امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې او دوستانو دا وخت چې دی مازدیګر ټایم دی مونځ هم وکړلو او نعمت خان چې دی ما سره هم نږدې دارې په موټرسایکل باندې ناست دی د هیڅ تعارف محتاج نه دی نعمت خانه ته ښي صحت ته برابر دی ګرمۍ لږه ګزاره وکړه که نه ښه دوستانو نو دا وخت چې دی نعمت ته ما میسیج وکړو چې موټرسایکل راوباسه او مونږ به انشاءالله نن د منځ خینه زو کیم ته او د دریای کابل سیر به په تاسو باندې کوم غیر چاپیره څه صورتحال دی ورسره ډیر زیاته مزه وي دا ټایم کې ډیر خلک د چکرو د پار راغلي پخلی کوي مختلف ځایونه خلک رالي ډیر زبردست ځای دی نو انشاءالله اوس به مونږ د خپل سفر آغاز کوو دې ځینه به روانیږو او ها ورسره چې دی د لارې څه مناظر به هم زه تاسو سره په ویډیو کې شریکوم نعمت ته څه وی ریډي او بس دا چې دی بسم الله ووایه موټرسایکل سټارټ کړه دوستانو دې نه پس چې دی مونږ به د خپل سفر آغاز کوو بل خواست مې درته دا دی که ویډیو مو خوښېږي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ او پیج د سره هم فالو کوئ چې مونږ ته سپورټ میلاویږي او مونږ نور هم ډاډه کیږو او ستاسو دپاره داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو نو راځئ چې کلمه به ووایو او خپل سفر آغاز به وکړو سبحان سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون څنګه ځوانه ته ښې او دا چې دی له خیره سره اوس مونږ سړک ته ورځو عابد خان دکان چې دی کولو دی عابد خانه ته ښې دا چې دی حسین الله خان گیا راوړه مازدیګری حسین الله خې دا چې دی زموږ د کلي کوڅه راورسېده ځوانان زلمي دلته کې ناست دي سلیم خان السلام علیکم او انشاءالله چې څه مناظر په لاره کې وي او په هلته کې وي نو انشاءالله هغه به هم زه تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم دا چې دی یو دوست دی را روان دی السلام علیکم بھائی ښې ټیک ټاک صحت دی برابر دی څنګه ایشي نه وخت ساعت ښه تېرېږي ښه دا چې دی زموږ یو ورور دی د مخکې علاقې زړه زخی نه تعلق ساتي او دلته کې مونږ سره میلاو شو ما چې دې ویډیو کې تاسو سره ایډ کړم او نعمت خان زه ویم چې لږ تادی کې لاړ شي ځکه تیاره خورېدو واله ده بیا چې دې تیارې وي او ویډیو صحیح نه راځي
نو ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې زر هغه ځای ته ځان ورسوو. جی دا چې دی زړه ځخی ته مونږ راورسېدو منارې والا جومات او بالکل زما فالورز کې چې دي څه داسې کسان دي چې هغوی د زړې ځخی نه تعلق ساتي نو د هغوی دپاره سپیشل دا ورته زه ډالۍ کوم او دا زړه ځخی کې دا وخت مونږ روان یو چونکې موټرسایکل دی نو زه بھرپور کوشش کوم څومره ویډیو چې کیدی شي او څومره کلیپونه اخیستلی کیدی شي نو هغه چې دی زه په ویډیو کې راولم. سلام علیکم. نو بالکل کم زړې ځخی والا دوستان ملګري چې دا ویډیو ګوري فل سپورټ کوي جي او بالکل مزه هم ترې والی او دا چې دی یو یادګار یو ډېره زیاته مزه کوي او بس مونږ دریای کابل په لور روان یو کیمپ کورونه چې ورته ویلی شي. دا د زړې ځخی هغه سر ته له خیره سرې راورسېدو ګیر چاپېره چې دی په ټوکې جوارونه شوي دي فصلونه کریلا تورۍ بینډۍ باټینګړ دا چې دی په پټو کې شوي دي او خلک رالی دي شکول هم کوي که دې خوا تاسو وګورئ دا وګورئ دا شوکه کې لګیا دي. السلام علیکم. زبیر خان زموږ د کلي دلته کې لګیا دی بنګلۍ شوکۍ دا د زړې ځخی هغه سر ته له خیره سرې مونږ راورسېدو دلته کې چې دی هم څه ځوانان دا دی ناست دي مازدیګر یې مشغول کړی. السلام علیکم. ښه او انشاءالله دې نه پس چې دی لږ مزل نعمت 15 منټه مزل به پاتې. السلام علیکم. ښه جي دلته کې څه ځوانان ولاړو سلام هم پرې وکړو. دا چې دی د کیم حدود دي ځینې شروع شو مخامخ چې دی باړه ده تاسو وګورئ جي او دلته کې لرګي مرګي هم چاوالي دي او دا چې دی د ټماټرو پټی دی خو تالاني شوی دی خلکو پکې څاروي راپرېښي سرن کوي وګورئ. په کیم کورونو را انټر شوي وو او ماشاءالله وګورئ مشران چې دی ناست دي سرکونو غاړې ته او ځانونه یې مشغول کړي دي ګپې شپې لګوي مزه هم کوي جي بالکل تاسو ته ما ویلي دي چې کلیوالی کې هم دا خوند دي او مازدیګری خو بس د کلي نه دی د کلي او د وطن مازدیګري نه به زارېږي بازا بیتنګ وي پکې خلک خو مازدیګری چې کوم اعلی مزه کوي تاسو ته ویلی نشم مخامخ موټروی دی جي دې ځای کې چې دی اوبه ډېرې زیاتې وي او نعمت چې دی بره روان دی ډېر غټ ریس کې اغشتی کوز کلان دی مړه بس ګنده کېږي به سړیا دا چې دی له خیره سرې مونږ تقریبا چې راورسېدو بس یو منټ مزل چې دی دې نه پس پاتې دی دا کیم وګورئ کیم کورونه کله چې سیند ته ته ورځې که نه نو د دې دریاب نه به پیله تېرېږي دا وګورئ دا اوبه چې دی دلته ټنل کې ولاړې دي او مونږ پې له خیره سرې راوړېدو او دا چې دی سیند ته ورجوخت یو زه نعمت خانه بسم الله کوي لار چې دی ډېره زیاته خرابه ده دا وګورئ الله دې وکړي چې په دې چا نظر پروزي او دا لاره سمه کړي ځکه ډېر زیات همدرخت دی پې ډېر زیات خلک چې دی په دې لاره باندې ځي راځي ګزران پې ډېر دی د هغې وایي چې دی چې داسې ځوان زلمی خدای را پیدا کړي چې دا هم پخه کړي او دا مخامخ چې دی دریای کابل ته له خیره سرې مونږ راورسېدو دلته چې دی ځای په ځای فرش کبان هم میلاویږي دستیاب دي پخلی هم کوي او د سیند غاړه د مزه خو به ډېره زیاته کوي دا وګورئ جي او له خیره سره انشاءالله اوس په تاسو ته دریای کابل پوزیشن هم ښیم په دې سایډ داسې زلمي نور هم راغلی السلام علیکم ځوانانو ښه له خیره سره دا چې دی راوختو او دا د دریای کابل فرست ویو ماشاءالله جي تاسو وګورئ اوبه چې دی ډېرې زیاتې خو نه دي بس نارمل اوبه دي مخامخ که تاسو وګورئ دریای کابل پول کم چې چارسدې او د نورو خوشه علاقو سره مونږ ملاوئ او انشاءالله دلته کې به چې دی ګیر چاپېره ګرځو مختلف نظارې به تاسو ته ښایو څنګه پوزیشن دی څنګه حالات دي څه واړه خو دغه دی لګیا دي کبان مبان هم ګیرئ انشاءالله فرسټ مونږ کوشش کوو چې په دې سایډ لاړ شو هلته کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه که څه پروګرام و نو هغه به هم تاسو سره په ویډیو کې شاملوم افټر دس چې بیا به انشاءالله مونږ په دې طرف راځو پول سایډ ته به ورځو تیاره راتلو واله ده کوشش به دا کوم چې زر ویډیو ستاسو دپاره جوړه کړم تاسو ته بھرپور مزه والی خو دوستانو یو ځل درته بیا هم وایم چې ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره فالو کوئ او مونږ چې دی په هغه سایډ روان شو انشاءالله هلته چې څه پوزیشن هغه به هم زه تاسو سره په ویډیو کې چې دی شاملوم او ماحول خو ډېر زیات ښایسته دی موسم هم ډېر زیات ښایسته دی په سیند کې دغه یو کس دی جي تاسو یې وګورئ او څه یونیک طریقه ده دا کبان ګیرئ که څه کوي نعمت ګله
دغه وګورئ دا بابا چې دی لګیا دی په ټوپ باندې ناست دی تاسو ته انشاءالله کوشش کوم چې په ویډیو کې وښیم لږ دلته کې داسې بریک واله دغه وګورئ جي زه به ویډیو کې را زوم کړم لږ دا په ټوپ باندې ناست دی او دا چې دی دوه ځوانان دا ډېر نور هم راله هلکه السلام علیکم بھیجان ښې په خیر شي بس تا سره به لاسو جنګو دلته خلک میان او غوښې راوړي تا توری راغشتي دي د دې د حوالې سره څه وی د دې ځای حوالې سره د دې د مازدیګري حوالې سره د مازدیګرۍ خو زه یم چې کله پیو کې ناسې یا په منال کې ناسې او یا دلته ناسې آی د بلا او ماحول ته وګورئ هواګانو ته وګورئ ماحول دی خوشګوار هوا چلیږي ورسره دریا ورسره بیږي بالکل د رباب پنګي پروګرام به شروع وي نه یاره دوستانو ما چې څه ویلي و هغه د رښتیا شو او دا هغه دوست دی وختي کمنټ هم کړی زما په نوټس کې رالی ما چې دې ویډیو کې تاسو سره شیر کړم زموږ فالورز دی نو بالکل د هغې وایي چې دې ویډیو کې مې تاسو سره ایډ کو ځئ جي مهرباني شکریه احمد ګله ویل ته چې دې پروګرام شروع دی راځه ستا ټینشن مه مخواشي هغې سره له خیره سره که نه د امریکا او د برطانیه او د کینیډا باندې د سره کوشي زموږ خو کوشش دا دی چې نعمت مشغول وساتو او د ده مازغو باندې چې دی دا بوج نه وي نو بس دا زموږ کوشش چې دی جاري دی له خیره سره اوس ورځو او ګورو به چې څنګه پوزیشن دی څنګه حالات دي ښه دوستانو له خیره سره ځای ته چې راورسېدو او انشاءالله دلته به اوس ګورو ملګرو خو وی چې څه پروګرام شروع دی داسې نو اوس به ګورو چې شته دی یا نه او دلته کې ډېر زبردست ځای چې دی جوړ کړی دی دا د جانشاه ډیره ده ښه جي دا چې دی مونږ د جانشاه ډیرې ته راورسېدو ډېر سپیشل ځای چې دی جانشاه به یې تیار کړی دی وګورئ کټونه متکې د مونځ دپاره امروتان انګور کم بوټی چې په لاس ورغلی دی هغه یې پرېښی نه دی دلته کې کرلی دی نعمت ګله راځه داسې په دې سایډ داسې ورځو چې دا ډیره مې راته اوس ته وښیم خو دلته به خیال هم کوې بعضې خلک داسې وي که نه چې ویډیو نه خوښوي ویډیو سره یې شوق نه وي نو هغه ښه خبره نه ده چې په ویډیو کې راشي او دلته مونږ رالو هلکه پروګرام ختم شوی جوړې پروګرام یار د جمعې پر ورځ ها پروګرام کینسل او چونکې نن پروګرام هم نشته دی مونږ خو راغلي وو په دې نیت که پروګرام وي السلام علیکم بھیجانه ښې خیر دی مونږ وی که پروګرام وي نو هغه به تاسو سره په ویډیو کې شیر کړم خو چونکې د جمعې په ورځ پروګرام وي او نن چې دی پروګرام نشته دی نو دا کنډیشن دا ویو دا ښکلا چې دی دا تاسو وګورئ انشاءالله دې نه پس چې دی مونږ به هغه په لور ځو پل سایډ ته ویو به هم تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو شاملو به در سره او ګیر شاپیره ماحول ته وګورئ څومره ښکلي ځایونه تیار کړي د خلکو دپاره د میلمنو دپاره او بله خبره درته دا کومه انټرسټینګ چې دلته کې دا وګورئ میانو دپاره ځای جوړ کړی دی کم میلمانه چې راځي دلته ورته فرش او تازه میان چې دی اویلیبل دي دلته ورته پخی تازه میان او ماسخوتن کې چې دلته ډېر زیات خلک هم راځي او هغوی چې دلته پارټیانې کوي او ګپې شپې لګوي مزې لي د ژوند نه او بس د ژوند هم دا مزه ده چې ته مصروف یې ملګرو سره ګپ شپ ولګې ښکلې وخت ستا تیر شي که نه ماشاءالله ویلکم دروازې ته تاسو وګورئ انګور یې لګولی دی او ډېره ښکلې دروازه چې دی جوړه کړې ده هلته کې پارکینګ مارکینګ دې خوا هم خلک ګاډي ماډي ودرېږي او ډېر زیات لرې ځایونه چې دی دلته کې خلک راځي د جمعې په ورځ سپیشل د رباب منګي پروګرام هم دلته کیوي کم چې ډېره زیاته مزه کوي او ډېر زیات خلک ورته راځي نو انشاءالله کوشش به کومه چې کله هغې ته هم ځان راورسو او هغه در سره هم په ویډیو کې چې دی شامل کړمه نو بالکل تاسو به هم ترې مزه واخلئ او موږ هم چې دی انجوی کړو او وخت سات به هم چې دی ښه تیر شي او دا وخت چې دی بس نعمت ته لږ ډېر انتظار کوم هغه په خبرو چې دی بیزي دی لګیا دی بیا چې دی دریای کابل پول طرف ته ځو او هغه چې دی هم تاسو سره په دې ویډیو کې شاملوم ډېره ښایسته ځای دی او ډېره زیاته مزه ده او تاسو به وګورئ چې د دې پل لمبایي څومره ده او دا کومو علاقو سره چې دی زموږ د پېښور د علاقې دا ګیر شاپیره مضافات چې دی دا میلاوئ نو هغه به هم زه تاسو تفصیلا په دې ویډیو کې چې دی ویمه په دې سایډ وګورئ جوارونه او سبزیانې او نور داسې مختلف قسمه فصلونه چې دی دلته کې خلکو کار کړی دی کرلی یې دي او دې پټي کې وګورئ اوبه موبه ولاړې دي نو آیډیا راته نه کېږي چې دا څه وجې باران شوی دی اوبه پرې راغلې وي نو دا آیډیا راته نشته دوستانو او ګیر چاپېره د دې لارې په غاړه کې تاسو وګورئ ګلونه مولونه هم شوي دي ماشاءالله زبردسته هوا لګي ښکلی موسم دی وخت پکې ډېر ښه پاس کېږي
او مرګري چې سره وي دړه یاران نو بس بیا خو سوی بیا خو سونه په سوهاګه دی جی ماشاءالله لکه دا وګورئ کشته یې سټارټ کړې ده میانو دپاره چې دی دا مرګري وتي دي میان ګیری کله هم چې دلته میلمانه راشي او د کبانو میانو اډر چې دی ورکي نو دی چې دی کشتي سټارټ کي ای دپاره چې دی تازه میان ونیسي څومره چې هغه یې غوستي او بیا چې دی دلته ورته پخلی مو کړي دلته کې د کبانو میانو پخولو ځای چې دی جوړ کړی دی دا سرونه بیګان رالی چای مې هم ځان ته تیاری او دا کشتي مې درته په دې ویډیو کې ښودله نو هلته نه ورته راغلم دا وګورئ دا کشتي د یو هلته ولاړه د بله کشتي چې دی دا ده نو چونکې دلته کې مخکې مونږ هم ډېر زیات راغلي وو او دلته کې ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه کیږي او انشاءالله که خدای موقع را په لاس کا نو هغه موقع به چې دی د لاس نه بوځم او تاسو ته به چې دی د هغه مطلب کم ماحول چې دلته جوړي د هغې ویډیو به جوړوم هغه به هم زه تاسو سره انشاءالله په فیوچر کې چې دی په ویډیو کې شریکوم او تاسو به ترې ډېره زیاته مزه واخلئ دې نه پس چې دی خپله روانګي به مونږ واپس کوو جي او زه به په هغه سیټ چې هغه سیټ نظارې هم زه تاسو ته وښیم په ویډیو کې درسره شاملېږم ښه جي دا چې دی په بل طرف باندې مونږ هم راډو اپوزیټ سایډ باندې پهله هلته تللي وو مونږ چې ویډیو یې تاسو وکته دا دریایي کابل چې دی پل دی او څومره لمبایي به یې نعمت هله داسې اندازه راته کېږي که نه یاره ډېر زیات لوی پل دی او زما په خیال نږدې چې دی اوبه هم رالې وې د هغې پته راته داسې نه ولګېده چې دا وګورئ دې خوا چې دی دا ایریا ټوله د اوبو اوس هم ژونده ده او نږدې چې دی اوبه رالې وي دا وګورئ چې او په برجو باندې که تاسو وګورئ نو د اوبو د لیول هغه ناپ کم چې وي که نه نو هغه هم هلته کې لګېدلی دی جي او دلته به چې دی خلک تېرېده را تېرېده هغه سیټ ته به وړېده نو هغه ایریا چې دی اوبو وهلې ده که تاسو وګورئ جي دا هغه د موټروی پل دی بره تاسو یو لحظې له ورخېجوم چې تاسو ته پته ولګي جي راځئ دا چې دی موټر سیکلو دپاره یې ځای پرېښی دی سیټونو ته هغه سیټ ته هم شته دې سیټ ته هم که داسې مونږ وګورو چې دا موټروی دی هغه سیټ باندې چې دی پېښور ته او په دې سیټ چې دی مردان صوابۍ اسلام آباد او ورپسې داسې نور علاقې کومې چې مز کې راډي ورپسې مخکې دي نو هغې ته چې دی په دې لار باندې ځي دا چې دی دې پل مونږ ټچ کړي زه داسې کوشش کوم چې دې منځ ته ورځم نو تاسو ته بلکل پته ولګي دلته چې دی د پولیس چوکۍ هم جوړه شوې وه اوس چې دی پولیس نشته دی دا وګورئ دا یو سیټ دا بل سیټ دا د دوو پولونو منځ کې کومه ایریا ده هم تاسو کتی شئ جي نو ډېر لوی لاس چې دی خلکو ته ورکړی ډېر اسانتیا کړې ده کله چې دا موټروی جوړه شوې ده ځکه ډېر لنډ سفرونه به داسې به ووایو خو دې سین چې دی هغه لرېوالی جوړ کړی و منځ کې ده نو اوس چې دی ډېر زیاتې لنډې پرتې دي که 400 وي که صوابۍ وي که اسلام آباد وي نو ډېر په لږ وخت کې چې دی ورته خلک رسي ګینې مخکې به چې دی په ناګمان او په دغه علاقو به خلک راتاوېدل دا وګورئ جي نو دا چې دی اګین یو ځل بیا به زه هغه سایډ ته وړم جي بسم الله او نعمت چې دی لمنې نه به پوزې جوړ کړی دی ځان ته یې وهي د ده چې دی ګرمي هم ډېره زیاته کېږي او یو چې دی ماشي میږي ډېر زیات خوري نعمته ملګرو ته ویم د نعمت ګرمي هم ډېره زیاته کېږي او ماشي او میږي هم ډېر زیات خوري پړه چې ریسي وغورځېږه مړه بس نن خو زه پړه راته داسې ډېر دغه ښکاري یاره ډېر زیات دردېدلی زما په خیال او کتونکو رښتیا دا یو بله انټرسټینګ کیسه ده چې دی دا به م انشاءالله په ویډیو کې تاسو سره شاملوم دی چې دی څه وخت مخکې ډنکې لګولې وه خو چونکې ناکامه شوي دي پکې الله پاک دې په لیګل طریقه اوس کار وکړي نو هغه ټوله واقعه چې دی به زه تاسو سره په یو بلاک کې شریکوم چې دی څنګه تلي په لاره کې سختې سوي او څنګه پوزیشن و کمې لارې وي ها ټولې واقعي به چې دی نعمت خان نه اورو څه وخت مخکې دی په غلا باندې چې دی یورپ ته تلو نو هغه بیا چې دی لار کې راواپس شوي انشاءالله به هم تاسو سره شاملوم نعمت خانه څه دي خوښه ده چې کلي ته واپس روانېږو دا چې دی بس کلي دپاره چې دی روانګي ده دا وه زموږ نننی ویډیو امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ مخکې شیر کوئ
پیج د سره مست فالو کوئ چې موږ ته سپورټ ملاویږي تاسو د پاره بهترین ویډیو جوړو او اوس به تاسو نه په دې ولا کې دلته اجازه غواړم ان شاء الله یو ځل بیا په نوي ویډیو کې ملاویږو تر هغه پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله پامان